کومو ښځو سره باید نکاح او واده ونه کړو؟ سلامونه قدرمنو دوستانو. نکاح یو پاک عمل دی او هر انسان غواړي چې داسې ښځې سره نکاح او واده وکړي چې ټول عمر یې ورسره په خوشحالۍ تیر شي. ځکه ښځه څاروی نه دی چې واده خیسته او که خوښه دې نه شوه څه موده وروسته یې بېرته خرڅه کړه او بله واخله. ښځې سره د انسان ټول عمر تیریږي، نو هر سړی ښه او نیکعمله او پاک کردار والا ښځه خوښوي. په دې ویډیو کې تاسو سره همدغه معلومات شریکوم چې کومې ښځې دا عادتونه ولري نو واده ورسره مه کوئ. دوستان ویډیو تر اخره وګورئ، ډیر مهم معلومات دي او که چینل مو نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لایک کړئ. اوس راځو د ویډیو اړخ ته. یو هوښیار عرب سړي خپلو بچو ته نصیحت کوو چې داسې اووه قسمه ښځو سره هیڅکله هم واده ونه کړئ. که هغه ډېرې مالداره وي یا ښایسته وي نو هم ورسره واده مه کوئ، ځکه چې په مالدارۍ به یې څه وکړئ خو بیا به تر اخره خفه یئ او ژوند به مو له کړاوونو ډک وي. اول انانه، دویم منانه، دریم کنانه، څلورم حنانه، پنځم حداقه، شپږم براقه، اووم شداقه. اول انانه، هغه ښځه چې هر وخت فریادونه کوي، شکایتونه کوي، سر یې تړلی وي او دا یې عادت ګرځېدلی وي، هر وخت زړه ستړي کارونه کوي، نو داسې ښځې سره واده مه کوئ، ځکه چې دا ټول عمر د تکلیف او ضلالت سبب ګرځي. دویم منانه، هغه ښځه ده چې خپل خاوند ته هر وخت پیغور ورکوي چې تا زما لپاره څه کړي دي، ما خو ستا لپاره دا وکړه هغه مې وکړه، په خاوند باندې احسانونه هم کوي او ورته وایي چې تا خو ما لپاره هیڅ نه دي کړي او ما ستا لپاره ډېر څه کړي. نو داسې ښځې هم د سړي د زړه رنځ زیاتوي، نو داسې ښځو سره هم واده مه کوئ او ځانونه ترې بالکل وساتئ. دریم کنانه، هغه ښځې چې هر وخت خپل پخواني او تیر وختونه یادوي او وایي چې مخکې خو زه داسې وم، داسې شیزانو را سره مالداره وم، هغسې وم داسې وم، خو نن سبا را سره هیڅ هم نشته دی. په دې خبرو باندې د خاوند زړه خوري، خاوند یې ټوله ورځ کار وکړي او چې راشي نو بیا د دې داسې خبرې اوري. نو که چېرته داسې ښځو سره ستاسو رشته کېږي نو داسې ښځو سره هم واده مه کوئ، ځکه چې ټول عمر به مو بیا په خفګان او دردونو کې تیریږي، نو د داسې ښځو نه هم ځانونه وساتئ. څلورم حنانه، هغه ښځه چې خپل مخکینی میړه یادوي، یا یې میړه مړ شوی وي یا یې ترې طلاق اخیستی وي خو هغه ډېر یادوي او وایي چې هغه مې ډېر ښه خاوند و، ډېر ښه سړی و، زما به یې ډېر خیال ساتلو، زه ورسره خوشحاله وم خو ته هغسې نه یې، نو داسې ښځو سره هم واده مه کوئ، ځکه داسې ښځې هم ستاسو ژوند خرابوي. پنځم حداقه، هغه ښځه ده چې هر وخت خاوند ته وایي ما له دا شی راوړه او دا شی راوړه، اگر که خاوند یې وس هم نه لري او غریب وي خو دا د خاوند مجبورۍ ته نه ګوري او هر شی چې خلکو سره ویني دا وایي چې ما له هم دغه شیز راوړه، لکه د ماشومانو عادتونه کوي او خاوند تنګوي او په دې طریقه خاوند مجبوروي، نو داسې ښځه هم شرمول کوي، واده ورسره بالکل مه کوئ. شپږم براقه، هغه ښځه چې سحر راپاسي هم میک اپ کوي، په ځان لګیا وي، غرمه هم میک اپ کوي، ماسخوتن هم کوي، اگر که پیشن د ښځې لپاره ښه خبره ده خو دومره هم نه چې خاوند ته توجه پرېږدي او ضروري کارونه هم پرېږدي او صرف په خپل ځان جوړولو مصروفه وي. اووم شداقه، هغه ښځه چې تیزه ژبه لري او د ځان نه خبرې جوړوي، هر وخت لګیا وي، بحثونه کوي، غیبتونه کوي، چغلي کوي، نو له داسې ښځو سره هم واده مه کوئ، ځکه چې داسې ښځې هم ستاسو ژوند خرابوي. دوستانو اگر که سړي ته د واده نه مخکې د دې خبرو پته نه لګېږي، که د دې خبرو پته هر چا ته ولګېږي نو ممکن څوک هم داسې ښځو سره واده ونه کړي، خو ښه خبره دا ده چې کله هم څوک رشته کوي نو د شاوخوا چم ګاونډ د خلکو نه پوښتنه وکړي، پسې شا د یو بل نه پوښتنه وکړي چې دا خلک څنګه دي، د دې جینۍ کردار او اخلاق څنګه دي، نو په دې سره کولی شي د دغه جینۍ په باره کې ټول معلومات ترلاسه کړي. دوستانو دا یوه ډېره ښه خبره ده، که تاسو هر ځای کې رشته کوئ نو د هغه خلکو د کردار په اړه ضرور معلومات وکړئ. په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي، دا ډېر مهم معلومات و، غوښتل مې چې تاسو سره یې شریک کړم، نو ځکه مې پرې ویډیو جوړه کړه، مهرباني وکړئ ضرور یې در سره لایک کړئ او که غواړئ تاسو ته نورې هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم، د الله په امان.